سلام ګرانو لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست. راځو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس دی how to create bootable USB of Windows 10. څنګه کولی شو په فلش کې Windows 10 bootable جوړ کړو. دې لپاره باید موږ او تاسو سره درې شیان موجود وي. لومړی باید موږ او تاسو سره د Windows 10 ISO فایل موجود وي چې موږ او تاسو دا په فلش کې جوړ کړو. دویم موږ او تاسو سره باید د Windows 7 USB DVD ډاونلوډ ټول سافټویر موجود وي ترڅو موږ او تاسو وکولی شو چې دغه ISO فایل په دې فلش یا USB کې بوټیبل جوړ کړو. دریم موږ او تاسو سره باید یو USB موجوده وي. USB خو باید موږ او تاسو سره موجوده وي خو باید څو GB موږ او تاسو سره USB موجوده وي. دا زما د Windows 10 ISO فایل دی. دې ځای نه اوپن دا رایټ کلیک پراپرټیز. دا سیز ما سره لري 4.30 GB. نو ما ته کم از کم د 8 GB په اندازه باندې یو USB پکار ده یا د 8 GB نه زیاته چې زه دا فایل په دې کې بوټیبل جوړ کړم. اوکې او دا ما سره هغه سافټویر دی چې موږ تاسو به دغه ISO فایل په دې USB کې بوټیبل جوړو. ډبل کلیک انسټال نیکسټ انسټال فینیش. اوکې او دې ځنه ډبل کلیک خلاص. دا موږ تاسو سره هغه د Windows 7 USB DVD ډاونلوډ ټول سافټویر دی چې موږ خلاص کړ. تا ته وایي سورس فایل. ته ما ته د خپل فایل سلیکټ کړه ISO فایل وښیي. لاړ شه براوزر ته. ستا د ISO فایل چیرته دی؟ زما ISO فایل په ډیسکټاپ دی. دا زما د ISO فایل دی. خپل ISO فایل دی ورته سلیکټ کړه. دې نه پس نیکسټ دې کړه. تا ته وایي ته دا فایل په USB ډیوایس کې بوټیبل کې او که په DVD کې نو دواړو کې تاسو کولی شئ. فعلا موږ او تاسو سره یو USB ده موږ او تاسو بیا په خپل USB کې بوټیبل کو USB ډیوایس. اوکې دې ځای نه ته راشه خپل فلش ورته سلیکټ کړه یا که خپله یې راخیستی او بس بګین کوم. اوکې ایریز USB ډیوایس. په دې فلش کې چې ستا څومره ډیټا ده دا ټوله د منځه لاړه. یس که لږ ساعت انتظار وباسه تر څو دغه فایل ستا په دې USB کې بوټیبل جوړ شي. دا فایل موږ تاسو سره 100% کمپلیټ شو په دې USB کې سیف شو. اوس راشه د سپیسي را خلاصه کړه وګوره چې دا وینډوز موږ تاسو سره په دې USB کې بوټیبل جوړه ده او که نه. اوکې نو اوس تاسو کولی شئ چې د خپل فلش د لارې کمپیوټر ته وینډوز وکړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره د فصل هادي شیر کمپیوټر لرنینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن ووهئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو ورسیږي.